څنګه دا څه کومه دي که دا خو ولا مام تکلیف پیدا که خبر نه وې هیڅ تکلیف پیدا په پښې مې کار پرېښی دی نه ته خو جوړ سره نه پښې مې کار نه کوي که نه خو زما لږ اقتصادي وضعیت ښه و اوس مې دا ځان ته واغسته د تا څه حالات دی ما له پښتون ته رسې نو خو زما انډیوال یې ولا چې ما خو دغه حالات درلود پوه شوې تا به مې یو ځان ته اخیستی و که نه دا خو ډېر ښه شی دی نه لرو ورور وایه وس دې نشته دا وخت دا حالات د چا خوښېږي به د خاورو کې څښېږي چې وس دې درلوده تا هم ځان ته اخیسته ما هم ځان ته اخیستل زموږ خو وروره څښېږو دا که اوس 15 دقیقو کې سړک ته رسېږي موږ د 15 دقیقو کې هم نه رسېږي دا لاس دی ولې دا مین والی ده پښې مین پښې دواړه کوم ځای کې قطع دي دواړه زنګنونه پاس یار ما ویلې مالي رل دی الله نه معلومات دا موږ باندې دا حالات استېږي خو بیا هم وایم چې هر هزار دفعه پې شکر باسو امر دی الله یې وجه نه منو په هر حال شکر نو زه که داسې څوک پیدا کړم چې یو تا ته مخلي خوشحاله به شي خامخا به ورته نه خوشحاله شو ولې به نه خوشحالېږو دعا به ورته کوو راځه کښېنه دلته زه خو پښې مې جوړې شوې څنګه خاندې دا د ما ته راوړی تا ته مې راوړی دا د ما ته راوړی نه دا مې چا ته راوړی دا د ما ته راوړی سترګې دې څنګه ډنډې شي نه خوشحاله شو مسؤلیت شی نه پیدا خوشحاله شې څو کاله کېده چې ته دغسې بې پښو یې طالبانو له دورې نه به یو کال مخکې وکړو تقریبا 21-22 کاله دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه وټساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویب سایټ درته هم ښکاري نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغې دې خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوې دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله